د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د اسلام پاله قلموالو مبارزینو له لوري په دغه ولایت کې شپنۍ غونډه او مشاعره ترسره شوه چې دیني علماو، اسلام پاله مبارزینو، ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. د یادې ناستې په پیل کې د دغه ولایت د اسلام پاله مبارزینو ځوانانو ولایتي استازي د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو، بریاو، لوړو او ژورو او د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو د سرښندنو او قربانیو په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل. انګریزانو د دولې جګړې د شوروي اتحاد د یرغل پر وړاندې د افغانستان او افغانانو مقاومت د وروستیو لسیزو پیښې د افغانستان د معاصر تاریخ هغه فصلونه دي چې لا هم د خلکو په حافظو کې ژوندي دي. د دغې ناستې په بله برخه کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون نیم ساعته مستند د تلویزیون پر پرده خپور شو چې د تیرو 2 لسیزو پر ناخوالو جګړو د افغانانو پر مظلومیت او مقاومت جوړ شوی و. چې د دې 100 کلونو هره پاڼه پرې لیکل شوې. ویناوالو په خپلو خبرو کې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې د افغان ولس او خاورې لپاره په پوره اخلاص کار وکړي، د شهیدانو د هیلو او ارمانونو د پوره کولو په موخه کلکه فکري او قلمي مبارزه وکړي. یو څو شیان اصول دي، هغه دا دي: عقیده، تزکیه، تعلیم، تربیه، صبر، هجرت، غیرت، حقانیت، صحیح شوله او قاطعیت. دا اصول دي. که دا زموږ په ځوانانو کې راشي، انشاءالله هغه مکمل ښه داعیان جوړېدی شي. که په دې کې یو هم کار خراب شي، بیا دعوت ښه نه کول کېږي. او کوم هدف لپاره چې شهیدانو خپلې وینې قرباني کړي، ځانونه یې قرباني کړل، د هغه مقصد حاصلول د دوی ارمان او همدې مقصد ته ژمن پاتې کېدل دا د یتیمانو هیله او امید. الله پاک په رسۍ باندې په منګولې د کولو خدای پاک امر کړ او د تفرق او د اختلاف نه په ځان ساتنه باندې الله جل جلاله منع فرمایله. د دغې ناستې وروستۍ برخه بیا مشاعرې ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې د ازادۍ، افغان ولس د قربانیو، ستړیاو، ستونزو او بریاو په اړه لیکنې او پنځونې وړاندې کړې. نه بېننګه یم نه بل ته ټیټېدی شم، غشي والا درته خپل ټټر نیوی شم. تا ته خپل کردار د پیښه حقوقي موضوع ده، له ټیټیګانو سره جنګ د داخلي موضوع ده. که له ما غواړې امنیت نوراد روسیه تسلیم کړه، بین الملل کې راته ټوله جغرافیه تسلیم کړه. پیر مرجان یې مشر زوی د شهید شوی، نن د ډرون په بمبارۍ کې لګېدلی، مشرم ګور مې د واده په شپه شوه کونډه. پکار ژمنه وموکه وفا کنه وطنه، زه وایم دې واخیسته بلا کنه وطنه. د یادونې وړ ده چې د اسد 24مه د افغانستان د ازادۍ ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د اسلامي امارت او افغان ولس له لوري د پراخو غونډو، مشاعرو او مختلفو مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل شوه.